بس ډېرې بغارې مه وروړه، د اصلي پلار ته بیا تکلیف ورسېږي. تر دا ده درځئ به د جنازې ټیم دی، هغه ځان پر ادره باندې ولاړ دي، جنازې ټیم یې پرېږدي. ودرېږئ ګام ولکه دا جنازه واخلئ. ولې وروره خیر دی دا جنازه موږ نسو اخیستی؟ نه یې څه اخیستلی، د څو پر چې ما نه یې درته ویلي، د چا پلار دا جنازه د دې ځای نسي پورته کولی. ولې د اصلي پر پلار باندې زما پیسې باندې دي. بابا خو ته اوسه پورې دا مجلس نه دی کړی چې زما پر چا پیسې باندې دي یا د یو چا پر ما باندې دي وروره. هو بابا خپله چې له چا پور وکړي بیا موږ ته وویلې چې دا پلانکي سړي پیسې پر ما باندې دي او دا څنګه موږ ته غږ نه وکړي. ورور دا خبرې اوس دا نه دي، اوس دا دغه مړی واخلي، د هغه بعد بیا سره کښېنو ګپ سره دا جنازه وشي بیا به سره کښېنو ګپ سره وکړو. یا وروره دا جنازه ولکه ته دا ځای ولا ښوروئ. د څو پرې زما 15 لک روپۍ نه یې راکړې، دا ساعته دا جنازه نسي وړلی، بیا چې دا پټ شي بیا نو زه څه کوم، بیا به زه زامن له راسم، زامن به درته وایي زما د پلاره څه ورڅه واخله. پلار یې دغه دی، اوس دا د جنازه ده، د څو پرې چې زما پیسې نه یې راکړې، د ده جنازه د دې ځای ته یې 3 نه وړلې، زما پیسې راکړئ ورسې بیا پټ کړي. حاجي صاحب ته خبره واوره، دا سړی شو سرمایه‌داره و، دا ټول جایداد یې دا 2 زامن ته پاته شول، دا ستا 15 لک روپۍ چې دي دا 2 زامن به درکوي. وروره دا د 15 لک روپۍ دا سړي ته ورکړئ، دا پلار غاړې خلاصې کړئ چې دا جنازه واخلو خپل ځای ته یې ورسو. زما سره خو نشته، نه درکوم. ما سره د کومې خوا دي پیسې؟ ما سره خو هم نشته، نه زه لرم نه دا زما په وس پرې کېږي وروره، نه ما سره یو روپۍ هم نشته. یا وروره د څو پرې مې زما پیسې نه یې راکړې 15 لک روپۍ، زه دا جنازه نه یې لکوم، زما خپل حق راکړئ، خپله جنازه پورته کړئ ورسې پټ یې کړئ. حاجي صاحب دا ستا 15 لک روپۍ دي، دا زموږ جنازه یې لکوو. تا 15 لک روپۍ راوړې او تا د 40 پر بابا باندې 15 لک روپۍ باندې دي. د شریفو ته زرداد خور کور در معلوم دی؟ هو هلته به ورسې د شریفو ته زرداد خور ته به وایه چې زما د پلار ستا پر پلار باندې 15 لک روپۍ باندې دي، که دې دا 15 لک روپۍ نه کړه ستا د پلار جنازه زه نه درې لکوم. ښه دی؟ هغوی ته زما 15 لک روپۍ راکړئ، بیا د پلار جنازه وړی شي، کنې زه یې نه درې لکوم، د 15 لک روپۍ غواړم. ښه دی؟ زغرده ورسه. نو چې ما دا حال ور واستوئ نو دې ته د خپله سونه خپل سړي ته په لاس ورکړې ده، مال یې راوړله، بای دا 15 لک روپۍ دي، زما د پلار جنازه یې لکه. خبره دا دا ده چې ستا د پلار زما ستا پر پلار باندې 15 لک روپۍ نه دي باندې، ستا د پلار پر ما 15 لک روپۍ باندې ده. ما خالي دا کتل چې دا 15 لکو وارث څوک دی، دا 15 لکه چې ستا د پلار پر ما باندې دي د دې وارث څوک دی، زه چا ته ورکم. نو دوی 2 زامنو سره ما صرف او صرف دا یو امتیام ستا د دواړو واخیستی، دوی دواړه په هغه کې فیل سواست او ستا خور په دې کې پاس وله، په کومې 15 لک روپۍ چې پر ما باندې دي د هغو 2 مالکان ته یې ناست، ستا خور ده، زه به دا 15 لک روپۍ ستا خور ته ورکوم. ولې هغه د خپل پلار پور ادا کوي مګر تی زامنو نه ادا کوي. دا خلک وایي چې زامن لور چې ده لور پر پلار بوج ده، مګر دا خلک غلط دي. تی ته خدای درکړی ده، تی د پلار پور نه ادا کوي، مګر دغه نجلۍ ته خدای نه ورکړی، خپله سونه یې راواخېسته ما ته یې راکړله چې زما د پلار غاړې خلاص کړه، زما پلار یې لکه چې پټ یې کړې، مګر دوی 2 انکار راته وکړ. زه به دا 15 لک روپۍ و دا هلک ته ورکومه، دی به یې وروړي د خپلې کور والا ته یې ورکوي، ستا خور ته به یې ورکوي، پر ما باندې دا ستا د پلار پاته وي. وروره دا خپله سونه ورکړه، دا زما خور ته زما لور ته ورستی چې دا 15 لک روپۍ د دا سړي پر ما باندې دي، زه تا ته درکومه، سیده بیا وروړې د دوی خور ته بیا ورکړه. سمه ده؟ خور بوج نه ده، خور حق لري، حق په صحیح معنا لري چې موږ ته غاړې خلاصوو، خور ته به حق ورکوو. دغه پلار د ستا د پلار غاړې نن ستا خور خلاصې کړلې، تا نه خلاصولې، دا ستا پیسې دي، دوه یې به راته کوې.